که زموږ اوبه مدیریت شي موږ په دې ټول سیمه کې بالا پستو او زه خوشحاله یم چې زه د دغه امارت د دغه ټیم د وزیر صاحب په مشرۍ زه د دغه ټیم یوه برخه یم چې موږ دغه اوبه مهار کړو او د خپل ولس او حتی د ګاونډیانو د هوسایي سبب شي. نن دغه بند چې افتتاح شو هم د دغه وزارت د دغه امارت د لاسته راوړنو څخه یو دی. زه وزیران صاحبانو ډاکټر معین صاحب او د ټول اندرکارانو د زابل ولس ته د دې بند مبارکي وایم. دا عمري بند د الله پاک کامیاب کړي. د عمري د نوم سره زه غواړم د زابل د